الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معزز محترم و قدرمند ورونو او خويندو، حدیث شریف کی راضی حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه وی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل درې نفر دي، او په یو بل روایت کې راځي چې 4 نفر دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ د دوی نیک اعمال نفلی عبادات نه قبلوي. او په بل روایت کې دا ورسره زیات شوي دي چې ربي لا یزال د قیامت په ورځ دغه 4 نفرو ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو ما غوښتل چې هغه 4 نفر څوک دي او د کومو اعمالو په وجه د هغې نیک اعمال نه قبلیږي او رب لا یزال و دوی ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو هر مسلمان ورور او هر مسلمان خور هغه به د دغسې اعمالو څخه کلک اجتناب کوي او ځان به ورنه ساتي. پاغی کی اول ازاری عاق شوی زوی یا لور چې مور عاق کړی وي یا پلار، د مور او پلار ازاری دا یو نفر دی په هغو کې چې رب لا یزال د رحمت په نظر نه ورته ګوري او نفلی عبادات نه قبلیږي. دویم منان، دا هغه څوک دی چې کله د چا سره نیکی وکي او بیا احسان ور باندې کوي، احسان پر اچي چې هو ما خو دا پلاني نیکی در سره کړی دا او دا مې در سره کړی دی او ها مې در سره کړی دی، نو د دغه عبادات هم نه قبلیږي، رب لا یزال د رحمت په نظر هم نه ورته ګوري. دریم مدمن الخمر، همیشه شراب چشونکی چې بغیر د توبې له دنیا ولاړ شي. شراب چشي توبه یې ونه کړل او په دغسې حالت کې له دنیا سترګې پټې کړې او وفات شي. الله تبارک و تعالی و دغه کس ته هم د رحمت په نظر نه ګوري. او بعضی روایاتو کې د دغه مدمن الخمر وروسته زناکار هم یاد شوی چې د زناکارانو هم دا حکم دی که څوک زنا کوي او دی بغیر د توبې وفات شي، رب لا یزال د رحمت په نظر نه ورته ګوري او د قیامت په ورځ پر دغه زناکاره باندې لعنت وي، د الله د رحمته به بیخي ډېر لیرې وي او د دوی د عورتونو څخه به او داسې بدبویي را پورته کېږي لکه د لیټرین څخه. الله دې موږ او تاسې وساتي. څلورم هغه کس چې هغه قدر یعنی قضاء الهی د هغې تکذیب کوونکی، هغه دروغ بولي. د انسان د پاره چې ته تقدیر وي دی هغه نه مني، هغه دروغ بولي. دا هغه 4م کس دی چې رب لا یزال به دته د رحمت په نظر نه ګوري او عبادات به یې نه ورقبلوي. امام حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر اول جلد کې دا روایت نقل کړی. علامه طبرانی رحمه الله په المعجم الکبیر کې نقل کوي په 8م جلد کې، او همداشان په المعجم په کنز العمال 14م جلد کې راځي. الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو توفیق نصیب کړي چې دغه اعمالو څخه خپل ځانونه وساتو. که چیرې زمونږ په کوم ورور کې په کوم خور کې دغسې یو عمل موجود وي، هغه د خپل ځان سره فکر او سوچ وکړي چې دغه اعمالو څخه په راتلونکي وخت کې ځان وساتي. حسینه چې په دغسې حالت کې له دنیا سترګې پټې کړي او د قیامت په ورځ باندې دا ناکام وي او یا ورور ناکام وي چې الله د رحمت په نظر چاته نه وګوري،
نو د هغه سره به کامیابي د کومه خوا وي. معلومه خبره ده چې هغه به د قیامت په ورځ په سختیو کې وي، په مصایبو کې به وي او حالات به یې ډېر خراب وي. دغه اعمال چې کوم ذکر شوي په حدیثو کې، دې څخه به هر مسلمان ورور او خور په کلکه اجتناب کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.